موږ وتلي وو سیدکور کلي ته او هلته چې کومه واقعه پیښه شوې ده په مومندو کې په د کوم کلي ته چې کوم سړی ورغلی و فوز نه یا اف سی نه څوک هم چې و هغه کور ته ورغلو موږ هغه زنانه سره خبرې وشوې ظلم شوی دی جبر شوی دی یو حالت کې هم د ښځې په عزت یا د یو قام د میرمن په عزت باندې لاس اچول هیڅ چاته هم دا اجازت نشته که هغه بیا د فوز وي که هغه عام کس وي که سیاسي کس وي که هر څوک وي نو زه خو یم چې هغې ډېر تکړهتوب ښولی دی او خپل په زما په خیال هغه وخت چې هغې ته څه ښه لګېدل یا څه سم لګېدلی کوششونه کړي دي هغې موږ ته ووایي چې هغې رابطې وکړي چې بهر کوم بچي دي یا کوروالا نور کسان دي سره رابطې وشوي هغې نه یې پوښتنه وکړه چې تپوس وکړي که اپریشن ځکه چې هغه وایي چې ما نور څوک نه دي لیدلي یو کس و او دی ورته یو څو غنټې ورسره ښه مزاحمت کړی دی کوششونه یې کړي دي خو چونکې هغه تاسو هغه ویډیو کې کتلی شئ چې د ور سایډونو ته چې کومه دغه هغې نه خاورې نړولې وې سوریې جوړ کړي دي د ور نه مینځ نه لاس د کونج نه لاس رانوستل بیا هغه دغه لرې کول نو دا زما په خیال چې په سیلف ډیفنس کې شوي دي او دا د دنیا هر قانون ته چې تاسو وړاندې کړئ نو دا هیڅ دغه کې نه راځي ځکه چې کله یو کس ستا کور ته ننوځي ستا عزت ته نظر وي نو هغې کې بیا داسې کار کېږي دا بیبي چې دا کازبان بیبي یا زیبا نومېږي چې دی دا په خپل ځای کې دی خپل کوشش کړی دی چې په پرامنه طریقې په خبرو په لار باندې دا خبره حل کړي شي خو داسې ونه شوه اوس داسې ده چې په پاکستان کې څه په نړۍ په هر ګوټ کې چې کله داسې قسم واقع وشي نو ښځه چونکې هغه شانته انسانه مونږ نه ګڼو نو هغې کې اکثر داسې کېږي چې مونږ د هغې نه لاس والو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ پښتنې دا به بېشکه صافه مومندو به خو زه وایم چې د پښتون قام چې په نړۍ کې په هر ګوټ کې آباد دی هغه به دې ښځې سره د دې چې کوم زه ورته نرتوب نه وایم زه ورته تکړهتوب وایم چې دې کوم تکړهتوب کړی دی هغې سره به ودرېږي د دې سره به دې له به ډاډ ورکوي ځکه چې که داسې مونږ ونه کړو نو دا خو یو کیس راښکاره شو داسې ډېر کیسونه دي دا ډېر په مومند